سلامونه هیله د ښه بس ژوند په خیر وي. نوې خبره دا وه چې د کندهار ولایتي ادارې ریګو ته پر ورتګ یې هلته میلې بندې کړې چې هلته څوک ورځي د میلو لپاره دا یې بند کړل. دا ځوانان دا کسان دا په زرګونه میله دا کسان په ښار کې دا د ښار اوسېدونکي دا پر کومه خوا لاړ شي چیرې لاړ شي. ګورئ موږ باید پر لامل باندې کار وکړو، لامل باید له منځه یوسو، نه دا چې موږ د یوې شپږې لپاره پوستین وسوځوو. د بیلګې په توګه که چیرې په یو مدرسه کې یو څوک د لیواطت پر مهال ټینګېږي، موږ یوازې دغه عامل لامل چا چې ستونزه رامنځته کړې ده پر دې باندې کار کوو، مخه یې نیسو، که مدرسه بندوو. که په مکتب کې یو ښوونکی نامناسب یا غیر اخلاقي کار وکړي، موږ به مکمل مکتب بندوو، که به له همهغه ښوونکي سره حساب کتاب کوو. که یو پلورونکی یو کوڅه کې یو دوکاندار یو څه وکړي، موږ به د ټولې د کوڅې دوکانونه بندوو، که به یوازې له همهغه دوکاندار سره حساب کوو. داسې نو بلا مسایل دي، ډېر مسایل شته. زما هدف دا دی چې موږ باید پر لامل باندې کار وکړو. لامل باید مشخص سي، ستونزه باید مشخصه سي، هماغه د ستونزې د مخنیوي لپاره باید کار وسي. په ریګو کې 2 3 15 100 کسان لغړیان جنګونه کوي، هغه بېعزتي رامنځته کوي. نو دا باید د دې لامل نه سي چې هلته لسګونه زره ورتلونکي کسان باید ورڅه بند سي. دا کار زما په نظر سره مناسب نه دی، دا عدل نه دی، دا انصاف نه دی. انصاف دا دی چې ځایي حکومت داسې مادې ورته وټاکي چې که تر دې وروسته په ریګو کې دغسې کسان ټینګ سوه چې هغوی یا دغسې اسراف کاوه، یا یې جنګ و جنجال کاوه، یا پر بېدینۍ پر بېعزتۍ پر داسې څه ټینګ سوه چې هغه زموږ کلتور یې نه ایجابوي، نو د هغه لپاره دا سزا ده. د ریګو څه به بندېږي، مثال جریمه به وي، یا به دا وي چې هغه به د 1 یا 2 میاشتو لپاره به بندي کېږي، قید به ورته ټاکل کېږي. ځایي حکومت ولایتي ادارې دې دغسې څه ورته وټاکي. مکمل بندول انصاف نه دی، مکمل بندول عدالت نه دی. دا دونه کسان څه شي وکړي، دا کسان چې داسې ځي پر دا لار باندې ځي، پر دې لار باندې سلګونه دوکانونه دي، د تیلو دوکانونه دي، د پرچون دوکانونه دي، د خوراکي توکو، یعنې هر څه دي پر دا لار باندې چې دوی ځي، د دغه خلکو ژوند ورسره برابر دی. هلته چې څوک ژوند کوي د هغوی ژوند برابر دی، ځکه میله وال ځي هلته سودا کوي، شیان رانیسي. که دا په زرګونو کسان له دې ځایه بندېږي، دا کسان هرات، ننګرهار، کابل، پغمان، نورو سیمو ته ځي، هغه هم زموږ سیمې دي. داسې نه دی چې هغه زموږ سیمې نه دي، هلته هم باید زموږ ګټه ورسېږي، هلته هم باید زموږ پیسې ورسېږي، هلته هم باید موږ شیان رانیسو. خو لومړی حق زموږ د خپلې سیمې دی، لومړی حق زما د خپلې سیمې د دوکاندار دی چې باید هغه ته حق ورسېږي، هغه باید بېکاره پاتې نه سي، د هغه باید کار وسي، د هغه باید ماښام اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ ورسېږي. که داسې کسان باندې فشار راوړل کېږي، هغوی له میلو څخه بندېږي، هغوی نه پرېښودل کېږي چې میلې وکړي، بیا دوی مجبور کېږي چې له هېواد څخه بهر نورو هېوادونو ته ولاړ سي. دا خپل د فکر د مشغولتیا لپاره، د دې لپاره چې نوي سیمې نوي ځایونه وویني، تبدیل هوا وکړي، مجبوره کېږي نورو هېوادونو ته ولاړ سي. په داسې وختونو کې بیا لسګونه زره افغانۍ، لسګونه سلګونه زره افغانۍ ډالر بیا له افغانستان څخه د باندې وځي، نورو سیمو ته ځي. یعنې تاسو باید د خپل ولس د بوختیا لپاره یو څه پیدا کړئ، دا نه چې هغوی په یو شي بوخت دي، تاسې له لاس څخه ورڅخه واخلئ، ورڅه لیرې کړئ. هغه عام متل دی، وایي له بېکاره څخه خدای بیزاره. معنا دا چې څوک بېکاره سي، د هغه په ذهن کې 100 لکه مشان ورګرځي. بېکاري وي، غربت وي، کارونه نه وي، وظیفې نه وي، اقتصادي ستونزې وي، او میلې هم پر باندې اخر څه شي وکړي، لکه د ګور چنجان سره خوري به. هیله مې دا ده چې کومه پرېکړه چې سوې ده، دا پرېکړه لږ څه نرمه سي، دا پرېکړه بیرته په داسې شکل ابلاغ سي، وړاندې سي، رسنیزه سي چې ولایتي ادارې د میلو لپاره دغه لایحه ټاکلې ده، که د دغې لایحې څخه څوک سرغړونه وکړي، هغه به مجازات کېږي. دا به زه هم شیر کړم، احمد و محمود و طاهر و کریم ټوله پر فیسبوک به هم شیر کړي، په رسنیو کې به هم دا یاد سي چې تر دې وروسته د میلو لپاره دغسې قیودات دي چې څوک په غلطي نه کوي، څوک په د چا سره جنجال نه کوي، د کندهار نوم ته به ګوري، دا به کوي، یا به کوي، دا به کوي، دا به تر ټولو ښه کار وي. که نه نو که دا دغه انسانان بېکاره کېږي،
نو خپله بیرته شخړو ته لار هوارېږي، جرمونو ته لار هوارېږي، نورو شیانو ته لار هوارېږي. هیله مې دا ده چې تاسو له سره غور پر وکړئ. مننه.